د یونس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان لسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 109 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې له حکمت نه ډک دی. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. آیا د خلکو لپاره د حیرانتیا ځای و کله چې موږ له دوی څخه یو سړي ته وحی وکړه چې کافران وویروه او هغو کسانو ته چې ایمان راوړی زیری ورکړه چې دوی ته د دوی د پروردګار په نزد داسې نیک اجر دی چې مخکې له مخکې ورکړی شوی. کافران وویل چې بېشکه دا سړی ښکاره کوډګر دی. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. حقیقت دا دی چې ستاسې رب هماغه خدای دی چې آسمانونه او ځمکه یې په 6 ورځو کې پیدا کړل. بیا د خپل حکومت پر تخت باندې ځلانده شو او د کائناتو انتظام چلوي. هیڅوک شفاعت یعنی سپارښت کوونکی نشته مګر دا چې د هغه له اجازې وروسته شفاعت وکړي. همدا الله ستاسې رب دی نو تاسې د همغه عبادت وکړئ. آیا نو تاسې به پوه کې را نشئ یعنی پند نه اخلئ؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. د همغه لوري ته ستاسې ټول ورګرځېدل دي. دا د الله پخه وعده ده. بېشکه پیدایښت همغه پیل کوي بیا به یې همغه دوهم ځل پیدا کړي تر څو کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې سرته رسولي دي هغو ته په پوره انصاف سره مکافات ورکړي. او کوم کسانو چې د کفر مسلک غوره کړی دی هغوی به د حق د هغه انکار په مجازات کې چې کاوه خوټېدلې اوبه وڅښي او دردناکه سزا به وګالي. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. همغه دی چې لمر رون او سپوږمۍ روښانه پیدا کړې ده او د سپوږمۍ د نرۍ کېدو غټېدو پړاوونه په منظم ډول ټاکلي دي تر څو چې تاسې په هغو سره د کلونو او نیټو حساب معلوم کړئ. الله دا هر څه د لوبې په ډول نه بلکې له یو مقصد سره پیدا کړي دي. هغه خپلې نښانې د هغو خلکو لپاره چې علم لري په روښانه څرګنده توګه وړاندې کوي. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.
په یقیني ډول د شپې او ورځې په اوښتلو راوښتلو یعنی اختلاف کې او په هر هغه شي کې چې الله په اسمانونو او ځمکه کې پیدا کړي دي د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې له ناوړه فکر او ناوړه چلند څخه ډډه کول غواړي. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. حقیقت دا ده کوم خلک چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیلهمن نه دي او د همدې دنیا په ژوندانه باندې خوښ او ډاډه شوي دي او هغه کسان چې زموږ له نښانو څخه غافل دي د هغو وروستی استوګنځی به دوزخ وي د هغو ناوړو چارو په بدله کې چې هغوی د خپلې دغې ناوړه عقیدې او غلطې کړنلارې له مخې سرته رسولې. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. او دا هم حقیقت دی چې کوم کسانو چې ایمان راوړی دی یعنی هغه رښتینولۍ منلي دي چې په دې کتاب کې وړاندې کړی شوي دي او غوره چارې سرته رسولي دي هغوی به د هغو رب د هغو د ایمان له امله پر سمه لاره وخوځوي له نعمت څخه په ډکو جنتونو کې به د هغوی لاندې ویالې بهیږي. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هلته به د هغوی نارې داوي چې پاکې ته ای خدایه د هغوی دعا به داوي چې سلامتیا دې وي او د هغوی هر وینا به په دې سره پای ته رسیږي چې ټوله ثنا ستاینه یوازې د الله رب العالمین لپاره ده. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. که چیرته الله له خلکو سره په ناوړه چاره کې هم دومره تلوار کولای لکه څنګه چې د دنیوي ښېګڼې په غوښتنه کې چټکې کوي نو د هغو د کړو وړو فرصت به یو وخت پای ته رسول شوی خو زمونږ دا عادت نه دی ځکه خو مونږ هغو خلکو ته چې له مونږ سره د یو ځای کېدو هیله نه لري په سرغړونه کې د هغو د لالهانده کېدو لپاره ورته فرصت ورکوو. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. د انسان حال دا دی چې کله پر هغه باندې کوم سخت وخت راځي نو په ولاړې ناستې او ملاستې مونږ بلی خو کله چې مونږ د هغه کړاو ایسته کو نو داسې ځي ووځي چې ته به وایې هغه هیڅکله په خپله کومه بده ورځ کې مونږ له سره بللي نه وو. په دې ډول له حده تیري کوونکو لپاره د هغوی کړه وړه ښایسته کړی شوي دي. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ای خلکو مونږ له تاسې نه مخکې قومونه هلاک کړل کله چې هغوی د ظلم چلند غوره کړ او د هغو پیغمبرانو هغو ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغلل او هغوی له سره ایمان را نه وړ په دې ډول مونږ مجرمانو ته د هغو جرمونو بدله ورکوو. ثم
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. اوس له هغو نه وروسته مونږ تاسې ته په ځمکه کې د هغوی ځای درکړی دی تر څو وګورو چې تاسې څنګه عمل کوئ. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. کله چې دوی ته زموږ روښانه خبرې اورول کیږي نو هغه خلک چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیلهمن نه دي وایي چې د ده پر ځای کوم بل قرآن راوړه یا په ده کې څه تعدیل راوله. ای محمده دوی ته ووایه زما دا کار نه دی چې له خپله ځانه په ده کې څه تعدیل او ترمیم وکړم. زه خو صرف د هغې وحی پیرو یم چې ما ته لیږل کیږي. که زه د خپل رب له امر نه سر وغړوم نو زه د یوې ډېرې هیبتناکې ورځې څخه ویریږم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. او وایه که د الله اراده هم دا وای نو ما به دا قرآن تاسې ته هیڅکله نه واورولی او الله به تاسې ته د هغه خبر قدر هم نه وای درکړی. ښه نو ما خو له دې نه مخکې ستاسې په منځ کې یو عمر تیر کړی دی. آیا تاسې له پوهې نه کار نه اخلئ؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. نو له هغه نه به غټ ظالم بل څوک وي چې یوه د دروغو خبره له ځانه جوړه کړي د الله لوري ته یې منسوب کړي او یا د الله واقعي آیاتونه دروغ وګڼي. دا باوري ده چې مجرمان هیڅکله نشي بریالي کېدی. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. دا خلک له خدایه پرته د هغه څه عبادت کوي چې نه ورته ګټه رسوی شي او نه تاوان وایي چې دا د الله په وړاندې زموږ سپارښتګر دي. ای محمده دوی ته ووایه آیا تاسې الله له هغې خبرې نه خبروئ چې پر هغې باندې هغه نه په اسمانو کې پوهیږي نه په ځمکه کې. هغه له هغه شرک نه چې دوی کوي پاک دی او لوړ او پورته دی. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. په ابتدا کې ټول انسانان یو امت وو بیا وروسته هغوی بېلابېلې عقیدې او مسلکونه جوړ کړل او که ستا د پروردګار لخوا لا له پخوا یوه خبره فیصله کړای شوې نه وای نو په کوم شي کې چې هغوی په خپلو منځو کې اختلاف کوي د هغې به پرېکړه شوې وه. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. او دا چې هغوی وایي چې په دې پیغمبر باندې د ده د رب له لوري څه کومه اندېښانه ولې نازله نه شوه نو دوی ته ووایه د غیبو څښتنه واکمن خو یوازې الله دی. ښه ده سترګې په لاره اوسئ زه هم له تاسې سره منتظر یم. وإذا أذقنا الناس رحمة من
ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. د خلکو دا حال دی چې له کړاو نه وروسته چې کله مونږ په هغو باندې د رحمت خوند وڅکو نو هغوی سمدلاسه زمونږ د نښانو په باب په دسیسو لاس پورې کوي. دوی ته ووایه الله په خپل چل کې له تاسې نه ډیر تیز دی، د هغه په رښتې ستاسې ټول چلونه لیکي. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هماغه الله دی چې تاسې په وچه او لمده کې ګرځوي، لکه چې کله تاسې په کښتیو کې په سپرېدو په موافق باد سره خوشحاله سوکاله سفر کوئ او بیا په ناڅاپي ډول مخالف توند باد راوالوزي او له هرې خوا نه څپې څپانده کېږي او مسافران انګیري چې په طوفان کې راګیر شول. په هغه وخت کې ټول خپل دین یوازې د الله لپاره خالصوي او داسې دعاګانې غواړي چې که تا مونږ ته له دې بلا څخه نجات راکړ نو مونږ به شکر ویستونکي بندګان شو. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. خو هغه چې کله هغوی وژغوري نو بیا هماغه خلک له حق څخه په انحراف کولو په ځمکه کې په سرکشۍ لاس پورې کوي. ای خلکو ستاسې دا سرکشي برعکس همدا ستاسې په زیان تمامه شوې ده. د دنیا څو ورځني خوندونه دي واخلئ، بیا زمونږ لوري ته ستاسې راګرځېدل دي. په هغه وخت کې به مونږ در وښیو چې تاسې څه کول. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. د دنیا د دغه ژوندانه مثال چې تاسې د هغه په نشه کې مست یې زموږ له نښانو څخه غفلت کوئ داسې دی لکه چې له آسمان نه موږ اوبه ورولې نو د ځمکې حاصلات چې انسانان او څاروي ټول خوري ښه ګڼ شول. بیا په همغه وخت کې چې د ځمکې خپل پسرلی و او کښتونه ښکلي ښایسته پکې ولاړو او د هغې څښتنانو دا ګڼله چې اوس موږ له دې نه په ګټه اخیستلو قادر یو. په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې زموږ حکم راغی او موږ هغه داسې تالا والا کړل چې ته به وایې پرون هلته له سره څه شی نه و. په دې ډول موږ خپلې نښانې د هغو خلکو لپاره په ډاګه څرګنده وړاندې کوو چې فکر کوونکي پوهېدونکي دي. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تاسې په دې فاني ژوندانه باندې غولېدلي یې
او الله تاسو ته د سلامتیا د کور په لوري بلنه درکوي. لارښوونه د هغه په واک کې ده، چاته چې د هغه خوښه شي سمه لاره ورښيي. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. کوم کسانو چې د خو چارو لاره غوره کړه د هغو لپاره ښېګڼه ده او زیاته مهرباني. د هغو پر مخونو باندې به توروالی او خواري خورا نشي. هغوی د جنت مستحق دي، هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او کوم خلکو چې د بدیو ګټه کړې ده د هغو چې څنګه بدی ده همغسې بدله به ومومي. خواري به ورباندې مسلط وي، هیڅوک بل الله نه د هغو ژغورونکی نه وي. د هغو پر مخونو باندې به داسې ترږمۍ خوره شوي وي لکه چې د شپې تورې پردې ورباندې غوړېدلې وي. هغوی د دوزخ وړ دي، هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. په کومه ورځ چې مونږ دوی ټول په یو ځای په خپله محکمه کې راپاڅوو، بیا هغو خلکو ته چې شرک یې کړی دی ووایو چې په خپل ځای ایثار شي، هم تاسې او هم ستاسې جوړ کړي شریکان. بیا به مونږ د دوی له منځه د بیګانه توب پرده ایسته کړو او د دوی شریکان به ووایي چې تاسې خو زمونږ عبادت نه کوو. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. زمونږ او ستاسې په منځ کې د الله شاهدي کافي ده چې که تاسې زمونږ عبادت کوو هم خو مونږ ستاسې له دې عبادت نه بیخي بېخبره وو. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. په هغه وخت کې به هر څوک د خپلو کړو وړو خوند وڅکي، ټول به د خپل حقیقي څښتن خواته وروګرځول شي او هغه ټول دروغ چې دوی جوړ کړي وو ورک به شي. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نو دوی نه پوښتنه وکړه څوک تاسې ته له اسمان او ځمکې نه روزي درکوي؟ دا د اورېدو او لیدو قواوې د چا په واک کې دي؟ څوک ژوندی له مړي او مړی له ژوندي راباسي؟ څوک د مخلوقاتو د دې نظم تدبیر کوي؟ هغوی به ارومرو ووایي چې الله. ووایه نو تاسې د حقیقت پر خلاف تګ کولو نه ډډه نه کوئ؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. په دغو صفتونو سره خو همدا الله ستاسې حقیقي رب دی، نو له حقه وروسته له ګمراهۍ پرته نور څه پاتې شول؟ ښه نو تاسې کومې خواته اړول کیږي؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ای پیغمبره وګوره، په دغسې نافرمانۍ غوره کوونکو باندې ستا د رب خبره ریښتینې شوه چې هغوی به منونکي نشي.
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. له دوی نه پوښتنه وکړه ستاسې په انګېرل شوو شریکانو کې څوک شته چې لومړی پیدا کول یې هم کړي وي او دوهم ځل پیدا کول هم وکړي؟ ووایه هغه یوازې الله دی چې لومړی پیدا کول هم کوي او دوهم ځل هم. نو تاسې دا په کومه چپه لاره باندې خوځول کیږئ؟ د یونس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 10مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده، 109 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اورئ. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. له دوی نه پوښتنه وکړه ستاسې په ګڼل شوو شریکانو کې څوک داسې هم شته چې د حق لوري ته رهبري کوي؟ ووایه هغه یوازې الله دی چې د حق لارښوونه کوي. ښه نو وښیي څوک چې د حق خواته لارښوونه کوي هغه د دې زیات وړ دی چې د هغه پیروي وشي، یا هغه چې په خپله لاره نه مومي مګر دا چې ورته لاره وښودله شي؟ ښه نو پر تاسې باندې څه شوي دي؟ څنګه چپه چپه فیصلې کوئ؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. حقیقت دا دی چې له دوی نه زیاتره خلک یوازې په انګېرنې او ګمان پسې روان دي، په داسې حال کې چې ګمان د حق اړتیا یو بڅره هم نه پوره کوي. څه چې دوی کوي الله ورباندې ښه پوهیږي. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. او دا قرآن هغه شی نه دی چې د الله له وحی او ښوونې څخه پرته تصنیف کړی شي، یعنی له الله پرته نورو ته نسبت ورکړی شي، بلکې دا خو د هغه څه چې پخوا راغلي وو تصدیق او د الکتاب تفصیل دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د کائناتو د حکم چلوونکي له لوري څخه دی. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آیا دوی وایي چې پیغمبر دا په خپله تصنیف کړی دی، یعنی په دروغو خدای ته منسوب کړی؟ ووایه که تاسې په خپل دغه تور لګولو کې ریښتیني یاست نو د ده په څیر یوه سوره تصنیف کړې راوړئ او له یوه خدایه پرته چې نور هر څوک راغوښتلی شي د مرستې لپاره یې راوغواړئ. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. اصلي خبره دا ده چې کوم شی چې د دوی د علم په احاطه کې نه دی راغلی او د کوم شي راتلونکی چې د دوی تر نظر لاندې نه دی راغلی، دوی هغه ارومرو په اټکلي ډول دروغ وګاڼه. په همدې ډول خو له دوی نه مخکې خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي دي. نو وګوره د هغو ظالمانو څه عاقبت شو. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. له دوی نه به ځینې خلک په دې کتاب ایمان راوړي او ځینې به یې ران نه وړي، او ستا رب هغه مفسدان ښه پیژني. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما
تعملون که دوی تا دروغجن ګڼي نو ووایه چې زما عمل زما لپاره او ستاسې عمل ستاسې لپاره دی. څه چې زه کوم د هغه له مسؤلیت نه تاسې خلاص یې او څه چې تاسې کوئ د هغه له مسؤلیت نه زه خلاص یم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. په دوی کې ډېر داسې خلک دي چې ستا خبرې اوري خو آیا ته به کاڼه واوروې که هغوی په هیڅ باندې هم ونه پوهېږي. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. له دوی څخه زیاتره کسان دي چې تا ته ګوري خو آیا ته ړندو ته لاره ښیې که هغوی هیڅ نه ویني. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حقیقت دا دی چې الله پر خلکو ظلم نه کوي، خلک په خپله پر خپل ځان ظلم کوي. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. او په کومه ورځ چې الله دوی را پاڅوي نو همغه د دنیا ژوند به دوی ته داسې ښکاره شي چې ته به وایې دوی صرف پوره 1 ساعت په خپلو منځو کې د پیژنګلوۍ دپاره ځنډېدلي وو. په هغه وخت کې به په پلټنه ثابته کړای شي چې په واقع کې هغه کسان سخت له زیان سره مخامخ شول چې له الله سره یو ځای کېدلې دروغ وګڼل او هیڅکله هغوی پر سمه لاره نه وو. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. او کوم ناوړه سرنوشت څخه چې مونږ هغوی ویرو د هغه یوه برخه به مونږ ستا په ژوند کې دروښیو یا به له هغه نه مخکې تا واخلو. په هر حال د دوی راتګ زمونږ خواته دی او دوی چې څه کوي الله ورباندې شاهد دی. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. د هر امت لپاره یو پیغمبر دی نو کله چې کوم امت ته د هغه پیغمبر راځي نو د هغه فیصله په پوره عدالت سره کیږي او پر هغه باندې به یو بڅری ظلم هم نه کیږي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وای که ستاسې دا اختار رښتیا دی نو دا به کله ترسره کیږي. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وایا زما په واک کې د خپل ځان ګټه او زیان هم نشته. هر څه د الله په خوښې پورې اړه لري. د هر امت لپاره د مهلت یوه موده ده. کله چې دا موده پوره کیږي نو پوره 1 ساعت مخکې والی او وروسته والی به هم نه وي. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. دوی ته ووایه تاسې کله په دې غور کړی دی چې که د الله عذاب په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې راشي نو تاسې څه کولی شئ؟ ښه نو دا کوم داسې شی دی چې د هغه لپاره مجرمان تلوار کوي؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. آیا کله چې هغه عذاب پر تاسې را پریوزي په همغه وخت کې به یې ومنئ؟ اوس ځان ژغورل غواړئ په داسې حال کې چې تاسې په خپله د هغه د چټک راتلو غوښتنه کوله. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا
فذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. بیا به ظالمانو ته ویل شي چې اوس د ابدي عذاب خوند وڅکئ، څه چې تاسې ګټئ د هغه له مجازات نه پرته بله څه بدله تاسې ته درکول کېدی شي. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. بیا پوښتنه کوي آیا په واقعي ډول دا رښتیا دي چې ته یې وایې؟ ووایه زما پر رب باندې قسم دا بیخي رښتیا دي او تاسې دومره زور نه لرئ چې د هغه د منځته راتګ مخه ونیسئ. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. او له هر هغه چا سره چې ظلم یې کړی دی د ځمکې د مخ شتمني هم وي نو له هغه عذاب نه د ژغورل کېدو لپاره به په جریمه کې د هغې ورکولو ته حاضر شي. کله چې دا خلک هغه عذاب وګوري نو په زړه زړه کې به پښیمانه شي، خو د هغو په منځ کې به په پوره عدالت سره پریکړه وشي. هیڅ ظلم به پر هغو باندې نه وي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. واوري په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د الله دي. واوري د الله وعده رښتیا ده خو زیاتره انسانان نه پوهیږي. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هماغه ژوند بخي او هماغه مرګ ورکوي او د همغه په لوري ستاسې ټولو ورګرځېدل دي. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ای خلکو تاسې ته ستاسې د رب له لوري نصیحت راغلی دی. دا هغه شی دی چې د زړونو د ناروغیو شفا ده او د مؤمنانو لپاره هدایت او رحمت دی. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ای پیغمبره ووایه چې دا د الله فضل او د هغه مهرباني ده چې دا شی واستو. په دې باندې خو باید خلک خوشحالي وکړي. دا له ټولو هغو شیانو څخه ډېر غوره دی چې خلک یې راغونډوي. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ای پیغمبره دوی ته ووایه تاسې کله په دې کې فکر کړی دی چې کومه روزي چې الله تاسې ته راکوزه کړې وه له هغې تاسې په خپله ځینې حرام او ځینې حلال وګرځول. له دوی نه پوښتنه وکړه الله تاسې ته د دې اجازه درکړې وه او که تاسې پر الله باندې دروغ تړئ. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. کوم کسان چې پر الله باندې دا دروغ تړي د هغو څه ګمان دی چې د آخرت په ورځ به له هغو سره څه معامله وشي. الله خو پر خلکو باندې د مهربانۍ نظر لري خو زیاتره انسانان داسې دي چې شکر نه باسي. د یونس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان لسمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 109 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 1 آیت څخه اورئ. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ای پیغمبره، ته چې په هر حالت کې اوسې او له قرآن نه چې هر څه اوري، او ای خلکو تاسې هم چې څه کوئ، د هغو ټولو په دوران کې مونږ تاسې ګورو. هیڅ د یو بدسري په اندازه شی په اسمان او ځمکه کې داسې نشته، نه وړوکی نه غټ چې ستا د پروردګار له نظره پټ وي او په یو روښانه دفتر کې درج نه وي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. واوري څوک چې د الله دوستان دي، ایمان راوړی دی، د تقوا کړن لارې غوره کړې ده، پر هغو باندې کومه ویره او کړاو نشته. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. د دنیا او آخرت دواړو په ژوندانه کې د هغو لپاره زیری دی. د الله خبرې نشي بدلیدلی، همدا لوی بریالیتوب دی. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ای پیغمبره، دا خلک چې په تا پورې کومې خبرې تړي هغه دې تاون نه ځوروي. عزت په تمامه معنا د خدای په واک کې دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. خبر اوسئ، د آسمانونو اوسیدونکي وي که د ځمکې، ټول د الله ملکیت دی، او کوم کسان چې له الله څخه پرته له ځانه جوړ کړو شریکانو ته بلنه ورکوي، هغه خالص د وهم او انګیرنې پیروان دي او محض اټکلونه کوي. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ماغه الله دی چې ستاسو لپاره شپه پیدا کړې ده چې په هغې کې آرام وکړئ او ورځ یې روښانه ګرځولې ده. په دې کې د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې په خلاصو غوږونو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلنه اوري. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. خلکو وویل چې الله څوک زوی نیولی دی، سبحان الله، هغه خو بې نیازه دی، په آسمانونو او ځمکه کې چې څه دي ټول د هغه ملکیت دی. له تاسې سره د دې وینا لپاره دلیل څه دی؟ آیا تاسې د الله په باب هغه خبرې کوئ چې ستاسې په علم کې نشته؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ای محمد، ووایه چې کوم خلک چې په الله باندې د دروغو افتراء کوي، هغوی هیڅکله بریالیتوب نشي موندلی. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. د دنیا په څو ورځني ژوندانه کې د مزې چرچې وکړي، بیا زموږ لوري ته د هغو راګرځېدل دي، بیا به موږ د هغه کفر په بدل کې چې هغوی مرتکب کیږي پر هغو باندې د سخت عذاب خوند وڅکو. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن
كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. دوی ته د نوح قصه واوروه، د هغه وخت قصه چې کله هغه خپل قوم ته ویلي و چې ای زما قومه، که ستاسې په منځ کې زما اوسېدل او د الله د آیاتونو په بیا بیا اورولو سره له غفلت نه ستاسې راویښول ستاسې لپاره له زغم نه پورته شوي دي، نو زما توکل پر الله باندې دی. تاسې د خپلو انګېرلو شریکانو په ملګرتیا سره یوه پریکړه وکړئ او هر څه پلان چې ستاسې په نظر کې وي پر هغه ښه فکر غور وکړئ، تر څو چې د هغه کوم اړخ ستاسې له نظره پټ پاتې نشي. بیا زما پر خلاف هغه عملی کړئ او ما ته هیڅکله مهلت مه راکوئ. د یونس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 10مه سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده، 109 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 22 آیت څخه اورئ. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. که تاسې زما له نصیحت نه مخ واړو نو ما ته مو څه زیان ورسو، زه له تاسې نه د کوم اجر غوښتونکی نه وم. زما اجر خو د الله په ذمه دی او ما ته حکم شوی دی چې که څوک یې ومني که یې ونه مني، زه په خپله مسلمان یعنی اطاعت کوونکی اوسم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. دوی هغه دروغجن وګاڼه او نتیجه دا شوه چې مونږ هغه او هغه خلک چې له هغه سره په کښتۍ کې وو وژغورل او همغوی مو په ځمکه کې جانشینان کړل او هغه ټول خلک مو غرق کړل چې زمونږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي وو. نو وګوره څوک چې تنبیه کړی شوي وو او بیا هم هغوی ونه منله، د هغو عاقبت څه شو؟ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. بیا له نوح نه وروسته مونږ بیلابیل پیغمبران د هغو قومو ته ولیږل چې هغو ته له ښکاره څرګندو نښانو سره هغوی راغلل، خو کوم شی چې هغوی مخکې دروغجن ګڼلی وو هغه یې بیا ونه مانه. په دغه راز مونږ له حده تیري کوونکو په زړونو باندې مهر وهو. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. بیا له هغو وروسته مونږ موسی او هارون له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه سردارانو ته ولیږل، خو هغوی د خپلې لویۍ غرور وکړ او هغوی مجرمان. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. نو کله چې له موږ څخه حقه معجزه د هغو مخې ته راغله نو هغو وویل چې دا خو ښکاره کوډې دي. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسی وویل تاسې حقې معجزې ته دا وایئ چې کله هغه ستاسې مخې ته راغله، آیا دا کوډې دي؟ په داسې حال کې چې کوډګران بریالیتوب نشي موندلی.
قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. هغو په جواب کې ویل آیا ته د دې لپاره راغلی چې موږ له هغې تګلارې نه راواړوې چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه میندلي دي او په ځمکه کې ستاسې د دواړو ورونو لویي برقراره شي؟ موږ خو ستاسې د خبرې منونکي نه یو. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. او فرعون خپلو کسانو ته وویل چې د کوډو په فن کې هر ماهر ماته راولئ. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. کله چې کوډګران راغلل نو موسی هغو ته وویل تاسې چې د کومو شیانو غورځوونکي یاست هغه وغورځوئ. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نو کله چې هغوی خپل منترونه واچول نو موسی وویل دا څه چې تاسې اچولي دي دا کوډي دي، الله همدا اوس دا باطلوي، د مفسدانو کار ته الله سمون نه وربخي. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. او الله په خپلو فرمانونو سره حق ښیي که د مجرمانو هغه هر څومره بدي سي. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. نو وګورئ چې موسی د هغه د قوم له څو تنو زلمیانو نه پرته نور چا ونه مانه. د فرعون له ویرې او په خپله د خپل قوم د مشرانو له ویرې څخه هغوی وویرېدل چې فرعون به هغوی په عذاب کې اخته کړي. او واقعیت دا دی چې فرعون په ځمکه کې برلاسي درلودله او هغه له هغو خلکو څخه و چې په هیڅ پوله باندې نه تمیږي، یعنې له اسرافکارانو څخه و. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسی خپل قوم ته وویل چې ای خلکو که تاسې په رښتیا سره پر الله باندې ایمان لرئ نو پر هغه توکل وکړئ که مسلمانان یې. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هغو جواب ورکړ مونږ پر همغه الله باندې توکل وکړ. ای زمونږ ربه مونږ د ظالمانو لپاره فتنه مه ګرځوه او په خپل رحمت سره مونږ ته له کافرانو څخه نجات راکړه. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. او مونږ موسی او د هغه ورور ته اشاره وکړه چې په مصر کې د خپل قوم لپاره څو کورونه تیار کړئ او خپل دغه کورونه قبله وګرځوئ او لمونځ قایم کړئ او مؤمنانو ته زیری ورکړئ. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسی دعا وکړه ای زمونږ ربه تا په فرعون او د هغه په سردارانو باندې د دنیا په ژوند کې ښکلا او مالونه لورولی دي،
ای ربه آیا دا د دې لپاره دي چې هغوی خلک ستا له لارې نه بېلارې کړي؟ ای ربه د هغو مالونه تالا والا کړه او د هغو په زړونو باندې مهر ووهه چې ایمان را نه وړي، تر څو پورې چې دردناک عذاب نه وي کتلی. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله تعالی په جواب کې وفرمایل ستاسو دواړو ورونو دعا قبول کړای شوه. ثابت قدم اوسئ او د هغو خلکو د کړنچارې پیروي هیڅکله مه کوئ چې علم نه لري. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. او مونږ بني اسرائیل له سمندر نه پورې ویستل، نو فرعون او د هغه لښکر د ظلم او تیری په غرض په هغوی پسې روان شو. ان تر دې چې کله فرعون په غرقېدو شو نو غږ یې وکړ، ما ومنله چې له هغه ذات نه پرته بل حقیقي خدای نشته چې پر هغه باندې بني اسرائیلو ایمان راوړی دی، او زه هم د اطاعت سر ټیټونکو یعنی مسلمانانو څخه یم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ځواب ورکړ شو اوس ایمان راوړي، په داسې حال کې چې له دې نه لږ مخکې پورې خو دې نافرماني کوله او له فساد راوړونکو څخه وي. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اوس به نو مونږ یوازې ستا جوسه وژغورو تر څو له تا نه وروسته زوزات لپاره د عبرت نښه وګرځي، که څه هم چې زیاتره انسانان داسې دي چې زمونږ له نښانو څخه غفلت کوي. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. مونږ بني اسرائیلو ته ډیر ښه استوګنځای ورکړ او هغو ته مو د ژوند د ډیر ستر وسایل وروبخل، نو هغو په خپلو منځو کې اختلاف ونه کړ مګر هغه وخت چې کله هغو ته علم راغلی و. په باوري ډول به ستا رب د قیامت په ورځ د هغو په منځ کې د هغه شي فیصله وکړي چې په هغه کې هغوی اختلاف کوي. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. اوس که ستا د هغه هدایت له پلوه لږ غوندې شک هم وي چې موږ پر تا باندې نازل کړی دی، نو له هغو خلکو نه پوښتنه وکړه چې له پخوا نه کتاب لولي. په واقع کې دا ستا د رب له لوري تا ته حق راغلی دی. له دې کبله ته له شک کوونکو څخه مه کېږه او په هغو خلکو کې مه شاملېږه چې هغو د الله آیاتونه دروغ ګڼلي دي، که نه نو له زیانکارانو څخه به یې. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. حقیقت دا دی پر کوم خلکو باندې چې ستا د رب خبره ریښتینې شوې ده، د هغو مخې ته که هره نښه نښانه راشي هغوی هیڅکله ایمان نه راوړي تر څو چې مخامخ درناک عذابونه ګوري. فلولا كان
قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نو آیا داسې کوم مثال شته چې یوې سیمې د عذاب په لیدلو ایمان راوړی وي او د هغې ایمان د هغې لپاره ګټور ثابت شوی وي؟ د یونس له قوم نه پرته د هغه کوم مثال نشته. هغه قوم چې کله ایمان راوړی وو نو البته مونږ په دنیوي ژوندانه کې له هغو نه د رسوایي عذاب ایسته کړی او هغو ته مو تر یوې مودې پورې له ژوندانه څخه د ګټې اخیستلو مهلت ورکړی. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. که ستا د رب اراده دا وای چې په ځمکه کې د ټول مؤمنان او فرمان برداران اوسي نو د ځمکې ټولو اوسیدونکو به ایمان راوړی وای، نو آیا ته خلک مجبوروي چې ایمان راوړي؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هیڅ ساکخ د الله له اذن نه پرته ایمان نشي راوړلی او هغه کسان چې له عقل نه کار نه اخلي الله پر هغو عذاب راولي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. دوی ته ووایه په ځمکه و اسمانونو کې چې څه دي هغه په غړېدلو سترګو وګورئ او کوم خلک چې له سره ایمان راوړل نه غواړي د هغو لپاره نښانې او اخطارونه څنګه ګټور کېدی شي. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اوس دوی له دې نه پرته د بل څه شي انتظار باسي چې همغه بدې ورځې وګوري چې له دوی نه مخکې تېر شوو خلکو لیدلي دي. دوی ته ووایه ښه نو انتظار وباسئ، زه هم له تاسې سره منتظر یم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بیا کله چې داسې وخت راځي نو مونږ خپلو پیغمبرانو او هغو کسانو ته نجات ورکوو چې ایمان یې راوړی وي. زمونږ همدا کړنلاره ده، پر مونږ باندې دا حق دی چې مؤمنان وژغورو. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ای پیغمبره ووایه چې ای خلکو که تاسې تر اوسه پورې زما د دین په باب په څه شک یاست نو واورئ چې تاسې چې له الله نه پرته د کومو بندګي کوئ زه د هغو بندګي نه کوم بلکې یوازې د هغه خدای بندګي کوم چې ستاسې مرګ د هغه په واک کې دی. ما ته حکم شوی دی چې زه له ایمان راوړونکو څخه اوسم او ما ته ویل شوي دي چې ته یوې خواته اوسه، خپل ځان سم سیخ پر دغه دین قایم کړه او هیڅکله له مشرکانو څخه مه کېږه. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. او له الله نه پرته کومه داسې هستي یعنې کوم شی مه بله چې نه درته ګټه رسولی شي نه زیان. که ته داسې وکړې نو له ظالمانو نه به یې. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده
وهو الغفور الرحيم. که الله تا په کوم مصیبت کې واچوي نو په خپل له هغه پرته بل څوک نشته چې دا مصیبت ایسته کړي، او که هغه ستا په باب د کومې ښېګڼې اراده وکړي نو د هغه د فضل مخاړونکی هم څوک نشته. د هغه چې له خپلو بندګانو نه چاته خوښه شي خپل فضل ورباندې پیرزو کوي، او هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. اے محمد صلی الله علیه وسلم وایه چې ای خلکو، تاسې ته ستاسې د رب له لوري حق راغلی دی. اوس چې څوک سمه لاره غوره کړي د هغه سم حرکت د همغه لپاره ګټور دی، او څوک چې ګمراه پاتې شي د هغه ګمراهي د همغه لپاره تباه کوونکې ده، او زه پر تاسې باندې کوم څارندوی نه یم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. او ای پیغمبره، ته د هغې لارښوونې پیروي کوه چې تا ته د وحی په وسیله لیږله کیږي، او صبر وکړه تر څو چې الله فیصله وکړي، او همغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.